الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیرشم نمبر آیات دی دیرشم نمبر آیات دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. زمن درس د سوره بقره په دیرشم نمبر آیات کې جریان لري. د لوستل شوي آیات تحت لفظي ترجمه ده وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ او یاد کا اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت قال چې ویلی ربک استا پروردگار للملائکه ملائکته انی بشک زچیم جاعل فی الارض جاعل زگر زون کیم فی الارض پزمکه کی خلیفتن خلیفه جانشین یا فیصله کون کی قالوا ویلی ملائکو اتجعل فيها آیت گرزه فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې هغه به فساد کوي په دې ځمکه کې ورانه بکوي ويسفك الدماء او هغه به تویوي ویني په ناحق سره ونحن منچو نسبح پاکی بیانو بحمدک استا په صفاتونو باندې ونقدس لك او یادو پاکستا د ذات قال الله جل وعلا شانه ورتوی للملائکه انی بشک زچم اعلم دیر خپوهیګم ما لا تعلمون په هغه سبانه چې تاسو په نه پوهیږئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او یاد کا اے محمد صلی الله علیه وسلم قال ربك چویلی ربستا للملائکة ملائکتا انی بشک زچیم جاعل فی الارض گرزون کے پزمکا کی خلیفتن خلیفہ جانشین یا فیصلہ کون کے قالوا یا لملائکو اتجعل فیها آیات گرزیا فیها پدزمکا کی من یفسد فیها غسوک چی فساد بکی فیها پدزمکا کی ويسفك الدماء تويوي بويني الدماء ويني پنا حق سرام ونحن منچو نسبح پاکی بیانو بحمدک استا صفتونو باندی ونقدس لك او یادو پاکی استا ذات قال ویلی الله جل وعلا شانه انی بشک زچیم اعلم دیر خپویګم مالا تعلمون پاغه سبانه چې تاسو نه پویګی. په دې آیات کې نن من د آیات یو په دی ویلو چې یو خو موضوع بیلیږي ثبات د انسان هغه تعظیم بیانېږي په روانه آیاتونو کې. دغه یو آیات چې مونږ ولوستلو او د دې مونږ ترجمه وکړه دی کې د انسان د پیدایښت د ټول زندګۍ هدف په دې کې پروت دی. دا د انسان د پیدایښت مقدمه ده هدف. مخکې لري چې مونږ په دې آیات کې کوم مهم جزئیات چې هغه ته لاړ شو نو په دې آیات کې د بعض لغاتو معنا او د هغې مفهومات بیانو فائدې. په دې کې یو لفظ د رب ذکر شوی ربک دې کې اشاره ده دې مسلې ته چې مسله د استخلاف چې یو څوک خلیفه ګرځي فیصله کوونکی ګرځي نو دا تربیت ته ضرورت لري تربیت ته. دویم لفظ پکې ذکر شوی جاعل ته په معنا د خلقه سره راغلی یعنی زه پیدا کوم
که دا لوس دغه په دې باندې دلالت کوي چې تاسو پیدا کوي چې ځمکه کې به فساد کوي. بل لفظ پکې د خلیفہ راغلی. خلیفہ څه ته ویل کیږي؟ د خلیفہ ډېرې معناګانې دي، خو مشهور معنی دا ده د لغت په حساب سره د عربي هر هغه څوک چې وروسته راتلونکی او یا القائم على مکان الغیر، هغه څوک چې بل چا په ځای باندې کیږي. او دې کې شکل شته چې انسان وروسته راغلی د ځمکې د پیدایښت نه، د ملایکو د پیدایښت نه او د جنیاتو د پیدایښت نه. بل لفظ دلته راغلی دی د ملائکو. نو د ملائک خپل تفصیل بکو. نو مهم جزئیات په دې آیات کې چې دی هغه لفظ د ملائک. نو موږ تاسو په کار دي چې ملائک او پیژنو، دا غي مقام او پیژنو. ان شاء الله د دې نور صفات او بعدي وظایف په روس آیاتونو کې به تفصیلی ذکر کوو چې د انسان سره دا غي مقایسه د صفات وکړو. ملائک دا یو عالم دی، مخلوق دی غیبی. داسې مخلوق دی چې په سترګو سره نه لیدل کیږي، مګر که څوک یې ګوري به د الله په ارادې سره، د الله په حکم سره به کیږي. او دا الله پیدا کړی د نور نه، او دا هغه مخلوق دی چې د دوی ټول کاروبار چې دی دا د انقیاد تام سره، یعنی د کې یو سکند قدر ته ذره بره خلاف نشته. لکه موږ تاسو کې چې دی الانقياد التام لرب العالمين. او دارنګه په تنفيذ د امور باندې د الله مقرر کړی دی، او لا يعصون الله ما امرهم. د الله په کارونو کې دی ذره بره خلاف نه کوي. چې څنګه وته ویل شي دا غینه ذره بره خلاف نه کوي. که چاته د خیر رسولي د شر رسولي هر رقم فیصله شي. خلیفہ په اسلامی نظام کې موږ او تاسو د خپل مشر د پاره مختلف اصطلاحات د پیغمبر نه نیول تر دې زمانه پورې لرو. خو دې نه مخکې چې دا خبره موږ وکړو، موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې په اسلام کې ګوره د نمونه دومره مهم نه دي چې سړی په دې باندې ډیر فکر وکړي. د صحابه او د نظام ګوره اسلامی حکومت نوم نو هیڅوک دانش پیدا کوي په اسلامی تاریخ کې چې حالت لیکلي چې اسلامی حکومت صرف په بعض مواردو کې د فقه اصطلاحات یا د فیصلو اصطلاحات چې د حکومت العدل وتبیر شوی. حکومت العدل لکه موږ او تاسو مختلف جزاګانې په اسلام کې لرو، لکه د قتل خپل جزا ده، د نور شی خپل جزا ده. خو تعذيري جزاګانې چې دي چې کله راغلي دي نو صحابه او فقها چې کوم اصطلاحات لري هغه حکومت العدل، یعنی عدل په اسلام کې ډیر مهم دي. دا نوم دومره نه دی. د صحابه او د حکومت څوک دانش په کې چې هغه اسلامي حکومت وو. خلافت دارنګه امارت، امامت دا ټول په یو معنا دي. او دا موږ خپل اسلاف علما خودلی. امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه په الاکلیل الکرامه فی تبیان الامامه د دې یو کتاب دی پاغي کې لیکلي دي چې دغه ټول نمونه چې دي دا د اسلامی نظام نمونه دي. دا لکه زموږ استاد د خپل نمونه دي، خو په مجموع کې انسان دي، نمونه بدل دي، یعنی هغه یو شی ترجه کیږي. دارنګه امام وحبت الزهيلي لیکلي دي چې امامت او دارنګه خلافت او امارت دا ټول یو معنا ورکي، چې دا دلالت په یو مهمه موضوع باندې کوي چې هغه د الله نظام په ځمکه باندې خورول دي. نو هر هغه څوک لکه صحابه نومي دانو چې دا موږ او تاسو کوم نمونه د دولتونو لرو، خو عملی شکل سره هغه اسلام وغه عملی شکل سره الله موږ نه د غواړي. او انسان چې الله پیدا کړی دی او دغه د خلافت نومي وته خدای دی لپاره چې دی به د الله حکمونه په ځمکه باندې خوري ده. بل لفظ دل تراغلی دی ويسفك الدماء. الته مقدمه ذکر کړه چې الله انسان پیدا کړی دی د لپاره دی چې دا به د الله حکمونه خوري. په دې لفظ کې اشاره د دې مسلې ته چې د انسانانو د نظام ختمیدل چې د قشي سره دي، او دا یو معلوم حقیقت هم دی. زموږ اساس کور کلی کې چې یو سو قتل کې کور رکی تختی، کې یو کله قتل کې ام تختی.
همداسې که دولتونه په قتلونو کې لاسونه ولري دولتونه ختمېږي او دا زموږ تاسو ښه تجربه ده، موږ تاسو د دې شاهد یو ده. نو ځکه دلته وایي چې او ملایکو چې دا خبره الله ته کړې ده په شکل د اعتراض نه، دا په شکل د قیاس ده. ځکه د انسانانو د پیدایښت نه مخکې الله د ملایکو نه وروسته جنیت پیدا کړي. جنیت هم په همدې ځمکه باندې همداسې نظام چلولو او د هغې حکومتونه خپل حکمرانۍ نه وي، نو هغوی په خپل منځونو کې ډېر فسادونه شروع کړو. سحر او جادو دا د هغوی لوی کار و، انشاءالله وروسته آیاتونو کې به راشي. او دارنګه قتل قتول چې د همدې سحر هم پیدا کېږي او د نور شیانو هم پیدا کېږي، دا د دې کار و. نو ملایکو ته چې کله الله دا ویلي چې زه یو انسان پیدا کوم، نو هغه قیاس وکړو چې مخکې داسې یو مخلوق پیدا شوی، هغه چې کولو قتل قتول کولو، د وینو تویول کول، شاید دیم همداسې وکړي. نو به هر حال د انسان په پیدایښت کې وروسته به راشي به انشاءالله چې دې کې د الله ډېر لوی حکمتونه دي چې انسان یې پیدا کړی. به هر حال زموږ اساسو په دین کې د وینو تویول چې دي ډېر زیات حرام دي، ده یعنی د دې حرمت ډېر په شدت سره ذکر شوی دی په نسبت د نورو غټو ګناهونو. رسول الله صلی الله علیه ولو که هغه د کافر هم وي په ناحقه سره، ځکه زموږ اساسو دین دا د عادل دین دی، هر چا سره به انصاف کیږي، ولو که حیوان وي حتی کافر سره به هم انصاف کیږي. او دا د نظامونو د چپه کولو یو لوی سبب هم دا دی چې نظامونه په دې سره چپه کیږي. هر نظام، هر کورنۍ، هر کلی، هر قبیله چې دې شي ته لاس واچي هغه چپه کیږي، خرابیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې ته اشاره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجتنبوا السبع الموبقات، تاسو ځان وساتئ دغه و هلاکونکو ګناهونو نه، او په هغې کې یو قتل هم ذکر کړی دی. موبقات په معنا د مهلکات، یعنی دې سره انسان د منځه ځي، نظام د منځه ځي. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چې لا یزال العبد فی فسحة من دینه، انسان به تل د پاره د دین په لحاظ سره، د دنیا په لحاظ سره دا به ډېر په ارامتیا کې په ارامه به ژوند تېروي. کله چې د ما لم یصب دما حراما، کله چې د رسیدلو نه کې حرام وینې تویولو ته. نن چې د مسلمانانو بده ورځ دا په مجموع کې د اسلامي نړۍ خصوصا زمونږ مملکت هغه دا شی دی چې موږ په ناحقه وینو تویول ډېر زیات کوو په خپل منځونو کې، ډېر په دې شیانو باندې چې هغه د دې باعث نه چې بحث وړمي لیکن خلک خلوجني. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چې لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، د مسلمان قتلول الله ته ډیر سخت تمامېږي د دینه چې دا ټوله دنیا ورانه شي، دا ټوله دنیا چې ورانه شي الله ته دا ډیر اسانه دي د دینه چې د یو انسان په ناحقه سره وینې توی شي. بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې لزوال الدنيا اهون على الله من احراق الدم، د دنیا ورانېدل دا په الله باندې ډیر اسانه دي د دینه چې د انسان وینې توی شي. حتی یو روایت کې راځي چې د مکی ورانېدل په الله باندې اسانه دي، یعنی اسانه تمامېږي چې یو انسان راشي او مکه راونیسي دا کوټه د الله او ایسته ورانه کی، په دې الله دومره نه خفه کېږي لکه په ناحقه چې د مسلمان وینې توی شي. او بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې لو ان اهل السماوات والارض، کچېته د اسمانونو اهل ټول او د ځمکې اهل چې انسانان دي ټول اشترکو فی دم مؤمن، کچېته د یو مسلمان د وینو په تویولو کې چې د ملک او ټول پر راجمع شوي دا وینې توی کې لکبهم الله فی النار، الله به ټول په اور کې واچي. او دا د اسلامي حکومت فیصله ده. د عمر رضی الله عنه په وخت کې یو لوی جماعت تقریبا 200 کسانو پورې د یو چا په وینه کې شریکو، نو اسلامي حکومت په ټول باندې د قتل فیصله کړې وای. دا ډیره مهمه مسله ده. نظامونه دې سره چپکیږي، کورونه دې سره د منځ ځي، نو دې ته ډیر توجه پکار ده چې دې سره ځان وساتي ده او په ناحقه سره د چاوینې تویل شي ده. ځکه دا ژوند شي چې دا بیان راګرځي، مال کې یو چانه واخلي به تر راګرځي، خو ژوند دا بیان راګرځي ده. بل مهم جز په دې آیات کې ذکر شوی دی هغه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. په دې آیات کې اشاره ده د ملائکو وظایف ته چې ملائکی د الله د طرف نه چې پیدا شوي دي د کوم ورځ نه د کوم وخت نه، دا ډېر په مختلفو وظایفو دي. ان شاء الله وروسته به د دې تفصیل په نور آیاتونو کې راځي.
ځینې ملایکې داسې چې الله پیدا کړي دي د پیدایښت نه تر د قیامت د قیام پورې هغې په رکوع کې دي همداسې په رکوع ولاړې دي داسې دا د دې وظیفه ده دا حدیثو کې راځي ځینې ملایکې داسې چې الله پیدا کړي د پیدایښت نه وخت نه تر د قیامت د وقوع پورې دی په سجده باندې دي سي دا د وظیفه ده د وظیفه ده ځینې داسې چې په طواف باندې دي او ځینې داسې چې هغه په نور امور باندې لکه د انسانانو په روحونو قبضولو وغیره وغیره په خوشحالۍ او د رحمتونو او عذابونو په دې شیانو باندې مقرر دي نو به هر حال ان شاء الله روس آیاتونو کې به بیا دې موږ تقسیم کوو چې وظایف یې څه دي او د دوی صفات څنګه دي زید اوسېدو یې څنګه دی وغیره نو موږ تاسو په کار دي چې خپل ځان په حقيقي معنا سره وپېژنو په حقيقي معنا سره هغه دا دی چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي کله چې یو انسان نیک عمل کوي او ملائکی الله ته د دې هغه حاضری پیش کوي نو الله په دوی باندې یعنی فخر کوي نیک کار باندې لکه مونږ کوي تلاوت کوي صدقات کوي نور نیک کارونه کوي خیر رسي انسان ته الله په دې باندې فخر کوي موږ تاسو باید په دې کټګوري کې ځان شامل کو ترڅو موږ د فخر وړ انسانان وګرځو واذ قال ربك او یاد که هغه وخت محمد صلی الله علیه وسلم چې ویلي ربک ربستا للملائکه ملائکه انی بشک زچم جاعل پیدا کون کې فی الارض پزمکه کې خلیفتا فیصله کون کې چې هغه زما امر خلق ترسي قالوا یا الملائکه اتجعل فيها آیات ګرځون کې پزمکه کې من هغه چاله را یسر فيها چې هغه په فساد کوي په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او تويبا ویني پنا حق سره ونحن منچيو نسبح پاکي بیانو بحمدک استاپ صفاتونو سره یعنی ستا صفاتونه په نیک سره یادو چې الله هر څه کوون کې دي ونقدس لك او یادو ذات ستا په پاکي سره چې ستا ذات هم د هر رقم عیوبونه پاک دي شریک نه لري ته صمدي بنیازي قال الله ویلی انی بشکز چیم اعلم ډیر پویګم مالا تعلمون پاغه سبانه چې تاسو نه پویګی نو هغه به سبا ذکر شي الله په چی پویګي د انسان د راتک دغه چیرې مفهوم دعا کوي الله مونږ په حقيقي انسانانو کې راوړي هغه انسانان چې ته په فخر کې ته په خوشحاليږي ته ناراضي کیږي الله زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حل کړي زموږ څومره ضرورتونه دي انفرادي دي کې اجتماعي دي زموږ د اولادونو زموږ د بیبيانو یا الله زموږ د مالونو کوم ضرورتونه دي ټول حل کړي الله په موږ باندې غیبی رحم وکړي الله زموږ جماعت په اعمال باندې آباد کړي یا الله دلته موږ نه خیر خور کړي الله یا الله زموږ د شر مخلوق وساتي موږ د مخلوق د شر وساتي الله په موږ باندې رحم وکړي زموږ ګناهونه معاف کړي صلی الله تعالی امين